پښتونخوا بدترینه لوټه عمران یو ځل وزیر اعلی کو یو ځل وزیر دفاع کو چې لکه ده سره به نور څوک څه کوي چې دی دې خپل کي هغه اوس صیب لاړ وي زه هغه نه چته جوړ چته دی کو لاټو دی وي د اسمان باندې ولې دی هغه نه اوس هغه شی جوړ شو اوس لا ګرځي او حکومت را روان زمان دی لکه ستاسو دي تا خو دغه فوجیان موجیان به درنه وروسته شو ته خو لیکمانه واله چې په نوښار کې چې نشي کتلی د صوبې حکومت خو لا لرې خبرې السلام علیکم ملګري مولوي خان د فروز هټک فروز د غټه ټولو غټه لوټه دا نو ځکه چې کله یو پارټي په نه کله بل پارټي په جوړه کې نو ځان خپل نوې پارټي جوړه کړې ده نو د بارک فروز مولوي خان سره د راځي دا ویډیو ګورو مخکې مرګورو لازمي شیر کې راځي اوس یې پکې شعر وکړو قسم په خدای چې ستاسو د جنډو دا چوکې ته زورورې دي خو دغه شی نه دی اوس هغه ته ګوره چې دا د پښتونخوا بدترینه لوټه چې دی په پیپل پارټۍ کې پاتې شو بیا آفتاب خان سره ملاو شو نو پیپل پارټي یې پرېښوده بیا یې پیپل پارټۍ کې وزارت پکار و نو آفتاب خان یې پرېښوده او بیا چونکه یارانو ورته وی چې اوس به پی ټي آی ته ځي نو پی ټي آی ته لاړه بیا عمران یو ځل وزیر اعلی کو یو ځل وزیر دفاع کو چې لکه ده سره به نور څوک څه کوي چې دی دې خپل کي هغه اوس صیب لاړ وي زه هغه نه چته جوړ شو چته دی کو لاټو دی وي د اسمان باندې ولې دی هغه نه اوس هغه شی جوړ شو اوس لا ګرځي او حکومت را روان زمان دی هلکه ستاسو دي تا خو دغه فوجیان موجیان به درنه وروسته شو ته خو لیکمانه واله چې په نوښار کې څه نشي کتلی د صوبې حکومت خو لا لرې خبرې دي مولوي خان خبرې واورېدلې دي پرویز هټک پرې خبرې کړې غټه لوټه ټوله دا ده کله یو پارټي یو پارټي پورې هغه پرېښود بیا بله پارټي پورې نو ځانه نوې پارټي خپله جوړه کړې ده نو هره پارټي کې د عمران خان پسې خبرې کوي نو اوس اوټوندم جنوري کې اوټوندم دی خو لا ورځ نه ټاکل شوی او نو شک مې نه راځي چې د دله څوک پرویز هټک له څوک ووټ ورکړي نو ځکه چې دا مخکې مشهورو د عمران خان په ساده له خلکو ووټونه ورکول نو اوس مې شک نه راځي نو پاتې کوي نو د پښتونخوا بدترینه لوټه عمران یو ځل وزیر اعلی کو یو ځل وزیر دفاع کو چې لکه ده سره به نور څوک څه کوي چې دی دې خپل کي هغه اوس صیب لاړ وي زه هغه نه چته جوړ چته دی کو لاټو دی وي د اسمان باندې ولې دی هغه نه اوس هغه شی جوړ شو اوس لا ګرځي او حکومت را روان زمان دی هلکه ستاسو دي تا خو دغه فوجیان موجیان به درنه وروسته شو ته خو لیکمانه واله چې په نوښار کې څه نشي کتلی د صوبې حکومت خو لا لرې